په کابل ښار کې د سوالګرو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. د کابل ښار اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو کې په ښار کې د سړک پر غاړه د سوالګرو شمیر زیات شوی. د دوی په خبره چې حکومت باید د دې خلکو لپاره یو داسې پلان جوړ کړي چې پر مټ یې یاد کسان له ښار څخه ټول کړي. تقریبا 3-4 ماه میشه ما اکثریت گدایی را میبینیم که واقعا از طرز لباس و طرز صحبتاشون معلوم میشه که اینا گدا نیستن، واقعا از مجبوری یا روی کدام مشکل یا روی کدام حتما مشکلات داره. بر شما و تمام مردم افغانستان چی که جهان معلوم است که تقریبا 95% مردم ما و شما در حالت زندگی میکنه تا در خانه‌های خود نان نداره. سوالګرو مسله داسې ده چې ډېر شوي دي، ځینې ځایونو کې دي او ځینې عادت والا خلک دي. دې کې مستحقین معلومیږي نه، کوم یو مستحق دی چې سړی هغو ته کمک ورسوي، هغو نور دې شیانو لاس واخلي. نور باید دا امارت اسلامي دا تصفیه کې باید مستحقین لرې کړي نه، کوم سړی چې عادت نه لري، کوم سړی چې عادت لري هغه به معلوم شي. د بېوزلۍ او وزګارۍ زیاتوالي سره په هیواد کې زیات شمېر وګړي له ستونزو سره مخ دي او هره ورځ سلګونه تنه پر واټونو د سوال لاس پورته کوي چې دې چارې خلک سخت اندېښمن کړي دي. موږ د امارت اسلامي څخه زموږ دا غوښتنه ده چې دې ته پوره توجه وکړي چې دې سوالګرو ته د یو طرفه څخه شی برابر کړي. بعضې خلک خو ګسر دغه سوال یې اوس عادت ګرځېدلی دی، اوس موږ دا غوښتنه کوو چې نور دې دغه عادت پرېږدي. خپله سوالګر چې د دوی له ډلې څخه یې ډېری ښځې او ماشومان دي وایي ژمی په رارسېدو دی او دوی اوس مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. موږ سره د دا کومک اوسي، موږ باندې نه مځکه لرو نه زمین لرو، بېوزلي بېچارهګانې. زه خپله کونډه مېړه مې شهید شوی دی، 3 دانې مې بچیان دي، 4 دانې مې لورګانې، 3 واده دي، 3 راته ناستې دي. دغه هم په دغه سړک باندې ناسته یم، اوږه تږې ولاکه ما د سارۍ سې باندې 100 افغانۍ لا برابرې کړي. نو بره زه د خپل عیال ته زه چې ورته دغه سوالګر له حکومت څخه د لاسنیوي غوښتنه کوي او وایي چې تر اوس مهاله ورسره هیڅ راز مرسته نه ده شوې. خواستم نیست که خانه که از زمستان از چوب ندارم، درد ندارم، مریض هستم، به عملیات ضرورت دارم. په همدې حال کې تازه افغاني سرې میاشتې اعلان کړی چې پر یو داسې طرحه د افغانستان له حکومت سره په ګډه کار کوي چې وکولای شي په ښار کې له واټونو څخه سوالګر ټول کړي او تر یو حده د هغو سوالګرو لاسنیوی وکړي چې په رښتیا سره بېوزله او غریبان دي. په دې کې شک نشته ده چې د فقر کچه چې ده په هیواد کې ډیره لوړه ده او ورځ تر بلې چې د مخ په زیاتېدو ده. سره میاشت یو خیریه ملي ټولنه ده، د بودیجوي عضو د دولت هم نه ده او دا کار هم چې ده د سوالګرو راټولول او د دوی ساتنه چې ده دا هم چې ده مختلفو کټګوریو ته ضرورت لري. په دې کې سیاسري دي، په دې کې ماشومان دي، په دې کې د ډېر عمر کسان دي او په دې کې چې دي مریضان هم امکان لري چې مریضان وي. د دې ټولو د ساتنې په مخه باندې هم دې ته یو یعنې طرحه په حقیقت کې ډېرې جامع طرحې ته ضرورت ده. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه ورځ تر بلې په زیاتېدو ده او که چېرته نړیواله ټولنه له دې هیواد سره مرستې ونه کړي په هیواد کې به د فقر ګراف نور هم لوړ ولاړ شي.